سلامونه نیکې هیلې یو ځل بیا ښه راغلاست. زموږ تاسو د دې لیکچر یو مهم بخش او ډېر اړین دی سکانینګ برخه کې هغه مټاسپلایټ موږ دې کې د هیڅ کوم بیروني ټول نه استفاده نه کوو. د مټاسپلایټ خپل لیکل لاینکس یو ټولز ده، یو فریم ورک ده، یوازې سکانینګ نه ډېر مختلف کارونه دلته کې زموږ تاسو سیسټم چې کله لاس راوړو ګینینګ اکسس برخې ته رسیږو، هغې کې اکثره کارونه چې موږ تاسو سرته رسوو په مټاسپلایټ باندې سرته رسوو. نو راځئ چې اول مټاسپلایټ په استعمال باندې ځان پوه کړو چې مټاسپلایټ څنګه استعمالیږي او د هغه نه وروسته موږ تاسو د دې کنفیګریشن وګورو، د مکمل مختلف برخې وګورو. زه راځم اولین هغه چې موږ تاسو لرو دا ده چې کله لاینکس باید رن کړو، ټرمینل ته لاړ شو. د دې په وسیله موږ تاسو هر دفعه چې مټاسپلایټ ته داخلیږو دا کمانډ باید استفاده کړو تر څو د دې خدمات سټارټ شي. هغه نه وروسته MSF کنسول په وسیله موږ داخلیږو. خپله مټاسپلایټ یو ډیټابیس استعمالوي، نو د دې ډیټابیس انټراکشن په خاطر موږ تاسو باید یو کمانډ ده MSFDF inet په نوم چې د دې کمانډ په وسیله موږ تاسو سیسټم سره وصل کیږو. مخکې د دې نه که چیرې تاسو اول ځل چې داخلیږئ ډیټابیس کنیکټیویټي نه وي، نو تاسو که چیرې DB سټیټس وګورئ تاسو دا آپشن درکوي. ټول شان پریکټیکل کو دا تاسو یو ګایډلاینز کو، زه پریکټیکل ټول کمانډونه سرته رسوم. راځم کالی لاینکس راځم، زموږ بیا هم وینډوز سرور ټارګټ ده. تاسو هر څه چې وغواړئ ټارګټ ته یې نیولی شئ. مثال یو ویب سایټ ټارګټ کړئ، د هغه IP ادرس زه دلته یا داسې لب جوړ کړئ. مهم دا ده چې تاسو موږ تاسو ځکه لب استعمالوو چې همیشه زموږ تاسو کار هدف معلومي. ټارګټ IP 12 ده، وینډوز سرور ده. او زه راځم ټرمینل ته. ټرمینل کې موږ تاسو ویلې چې لومړی باید ډیټابیس کنیکټیویټي نه باید ځان اخلو. زما ډیټابیس آلریډي کنیکټ ده، خو د دې په خاطر چې تاسو باید لومړی ځل راځئ نو کمانډ موږ ویلې MSD که چیرې موږ تاسو MSFDB بالغه موږ تاسو کمانډ لرو چې inet په نوم. ډیټابیس آلریډي وای سټارټډ ده او ډیټابیس وای کنفیګر شوی ده، یعنی ضرورت نور څه نه، هر اول دفعه چې تاسو لاګین شئ دا کمانډ وسوه، نور ضرورت نشته ورته. بیا هم موږ تاسو د دې نه وروسته یو آپشن لرو سرویس، او موږ تاسو پوسټ SQRL په نوم خدمات لرو، یعنی هغه کوم چې MSF کنسول خپل فریم ورک دا د دې کمانډ په وسیله موږ تاسو سټارټ کوو. دا چې کله انټر کوو نو خدمات به خپل رن شي، آن بشي. دې نه وروسته موږ تاسو خپل کنسول ته داخلیږو، MSF کنسول یعنی هماغه فریم ورک خلاصوو. دا به زموږ تاسو یو څو ثانیې وخت نیسي. دا به موږ تاسو ته خپل د مټاسپلایټ چې کوم فریم ورک ده دا خلاصوي او موږ تاسو ته اکسس راکوي. MSF5 موږ تاسو ته خلاص شو. که چیرې تاسو راشئ اوس یو کمانډ لرو DB سټیټس، ټول مې هلته لاب کې اضافه کړي. وګورئ موږ تاسو ته وایي چې موږ ډیټابیس سره واصل یو. خپله تاسو ته پوښتنه پیدا کړي چې ډیټابیس خپله فریم ورک یو لوکل ډیټابیس لري، هغه سره وصلتیو په خاطر موږ هغه کمانډ څخه استفاده کوله. که چیرې دا آپشن تاسو سره راغی کنیکټډ ټو MSF خو تاسو واصل یې، که نه یې نو بیرته باید باک لاړ شئ، اگزیټ شئ، دا کمانډ استفاده کړئ MSDB inet او بیا خپل خدمات سټارټ کړئ، بیا راشئ چک کړئ تر څو دا آپشن راشي. دې نه وروسته موږ تاسو مختلف ټولز دلته شتون لري. یو له هغو ټولو څخه موږ تاسو راځو Nmap څخه استفاده کوو. زه راځم Nmap موږ تاسو مخکې استفاده کړه، اما دلته متفاوته. موږ تاسو دا ټول اټاکس ویلو، PN څه معنا ورکوي، S څه معنا ورکوي، داسې موږ تاسو A ویلی و، داسې OX مو ویلی و، دغه ټول خدمات موږ تاسو ویلي وو. موږ غواړو دا ټول په یو ټارګټ باندې رن کړو. زه ټارګټ یو فایل کې ذخیره کوم د ریزلټ، مثال ټیسټ 15 دا یو فایل دا نوم ورکوو. دې نه وروسته موږ وایو چې دا خپل کوم سکانینګ چې کېږي باید نتیجه دلته ذخیره شي. دې نه وروسته یو سل زه IP ورکوم، یو سل 92 یو سل 98.0/15. دا به مکمل د 92.0 چې کوم نیټورک ده وبخښئ څلېرویشت، دا به ټول یې وسره سکن کوي او دا یو څو دقیقې وخت نیسي. هغه نه وروسته موږ تاسو بیرته راځو او ګورو چې د دې آوټپوټ به څه وي. زه دا انټر کوم او پروسه به سټارټینګ شي. کم از کم 3 to 4 منټ اخلي. زه درس لیکچر سټاپوم، انشاءالله چې کله بیرته آن شو بیرته راګرځو. موږ تاسو راځو سکانینګ خلاص شوی تقریبا.
دلته تاسو وګورئ مکمل اپشن دی چې کوم څومره اپشن دي ټول لیدلې دي. مونږ دلته بیرته راځو د اول نه شروع کوو. دا وګورئ مونږ تاسو چې دې ځای کې کمانډ رن که انماپ څه کمانډ مو رن که د دې په ترو مونږ تاسو ډېر اوپن پورټونه مختلف بخشونه تقسیم کړل وښودل مونږ تاسو چې دا برخې دي دا مشکل دا هر څه تاسو وګورئ. حتی وینډوز ټارګټ مونږ ته ښیي چې د دې آی پي چې کومه ده دغه معلومات دي، خو مونږ دلته دومره ځان نه پې خسته کوو. لنډه طریقه دا ده چې مونږ تاسو یو کمانډ لرو په نوم دی امپورټ. دلته ما لاب کې ورته ذخیر کړی یم. دا دلته وګورئ مونږ تاسو کمانډ لرو سکان مو سر ته ورسولو. دې نه وروسته دا کوم فایل چې ده دا ډیټابیس نه امپورټ کوو. مونږ غواړو چې ډیټابیس نه دا ریزلټ مونږ تاسو ته راشي. مونږ وایو چې db underscore import دې نه وروسته فایل نوم چې ټیسټ 5 وګورئ چې څومره ټارګټ و دا یې امپورټ کړل. اوس راځو مونږ تاسو غواړو خلاصه یې وګورو. زه راځم اول هاست برخه کې چې کوم دغه آی پی یانې د چا وې کوم ورژن او څه شی دا غواړو وګورو. هاست مونږ تاسو ته جنرالي فعلا 4 هاست په دې بسته نیټورک کې وښودل. 1 چې زما خپل کمپیوټر ده فزیکل وګورئ دلته وینډوز ایکس پي راخیستی ځکه چې فزیکل دا ورسره واصل نه ده ایرور ښیي. یعنی دوم لاس ده چې ایکس سرور یعنی لاینکس سرور ده زما ان کړی مې نه ده اما دوی ماته معلومات راکړه د نیټورک رینج. تر څنګه 12 چې زموږ تاسو ټارګټ ده وګورئ وینډوز نوم موږ تاسو ته ښیي حتی د کمپیوټر نوم ښیي. وینډوز ټایپ چې کوم دا 2016 ستاندارد ته وګورئ موږ تاسو 2014 کوم پی سي چې موږ تاسو دلته استعمالوو وینډوز 2016 ده. د تر څنګ تاسو د دې سرور کولی شو چې دا یو بل آی پي د دې بخش کې د ماک ادرس ده. نو دا معلومات موږ تاسو هاست اړوند راکړه. اوس راځي چې یو بل کمانډ چې لرو هغه سرویسز برخه ده. دا موږ تاسو سرویسز وښیي یعنی کوم پورټونه اوپن دي کوم کلوز دي کوم هغه دي. خلاص موږ تاسو دلته راځو ټارګټ زموږ تاسو 12 وګورئ 115 پورټ یې آن ده ټي سی پي استعمالوي او د پورټ خدمات دا ده او دا اوپن ده. په کوم بخش کې ده مایکروسافټ وینډوز آر پی سی کې ده. دا یې بل اوپن ده دا یې بل اوپن ده 445 119 او دا یې بل ټي سی پي 909. یعنی موږ تاسو هغه اوپن پورټونه چې کوم ضرور دي استفاده کیږي او موږ تاسو هغه ته اړتیا لرو دا موږ تاسو خلاص کړو. موږ تاسو دې تر څنګ ډېر نور سکانرز لرو. راځو زه لیکم چې سرچ پورټ سکانر لیکم پورټ سکان. وګورئ د پورټ سکانینګ په برخه کې موږ تاسو مختلف ډوله سکانینګ لرو. موږ تاسو دا په انماپ کې هم کار کړی وو خو دلته پرفیکټلی یو ملټیسپلایډ یو کمپلیټ ټول له هره برخه کې پوره اکوپمنټس لري. موږ راځو یو له دوه څخه استفاده کوو. مثال زه راځم د دې څخه استفاده کوم اکسلري سکانر پورټ سکان سیټینګز. دا نه وه زه غواړم چې پورټ سکانینګ سرته ورسول کیږي. راځم لیکم چې یوز زه استعمالوم اکسلري دا کمپلیټ ډایرکټري نوم به ورکوي اکسلري پورټ سکانر بالغه پورټ سکان او بالغه موږ تاسو پورټ سکان وروسته ساين استعمالو SYN. دا چې استعمال کړل دې لپاره موږ تاسو بعض شیان باید دې ته معلومات ورکو. مثال انټرفیس ورته وښیي چې دا سکانر باید په کوم انټرفیس باندې اکشن سرته ورسوي. دې تر څنګ باید موږ تاسو پورټونه ورته وښیي چې ته دا سپورټ سکانینګ کوم پورټونه سکان کا. دې تر څنګ موږ تاسو کولی شو تریډ ورته مشخص کړو چې څومره تریډ څخه استفاده وکړه. دې تر څنګ موږ تاسو رینج د آی پي ادرس ورته ښیي چې دې څخه استفاده کړه. ټول راځو موږ تاسو ورته معرفي کوو. د دې لپاره چې موږ تاسو دا معرفي کوو ما هلته لاب کې هم ښودلی ده. لومړی راځم زه انټرفیس ورته معرفي کوم. زه موږ تاسو دا سکان په کوم انټرفیس سرته رسوو. راځو د انټرفیس کتل لپاره موږ تاسو مخکې ویلو اف کنفیګ وګورئ موږ تاسو لوباک موږ ویلو چې هغه انټرفیس ده چې فزیکل نه ده. ایترنیټ 0 زموږ داسې انټرفیس ده. دا آی پي ده او دا نیټ ماسک ده براډکاسټ ټول هغه اړوند معلومات موږ تاسو ته ښیي. نو موږ تاسو انټرفیس نوم چې ده ETH 0 ده. راځو دلته زه لیکم چې سیټ کا انټرفیس د سکانینګ لپاره ETH 0 سیټ کا دا سیټ شو. بل کمانډ لرو سیټ پورټونه ورته سیټ کا. تاسو کولی شئ یو پورټ وښیئ لکه 80
یا زیات ورته وښیه. زه وایم چې د 10 نه شروع کا تر 225 پورې یا 255 پورې خپل رینج ورته وټاکئ. یو پورټ هم ښودلی شئ. لاب کې موږ تاسو یو پورټ لرو. پورټ مو ورته سیټ که. د دې نه وروسته موږ تاسو کولی شو چې رینج ورته وښیو. لیکم چې سیټ آر هاسټس. آر هاسټس زموږ ورته لیکو چې 290 یعنی رینج د هاسټو چې کوم د هغه ورته ښیو. 290.0 نه شروع کا تر 15 پورې. 0 نه تر 15 پورې. یعنی 290.1 2 3 4 5 تر 15 پورې هاسټ وکړ. دا هم سیټ شو. پورټ هم سیټ شو او یو تھریډ پارټ تھریډ ورته سیټ کو. تھریډ زه 50 ورته ښیم. دا غړون ټولز چې د دې هغه لپاره ضرور موږ ورته سیټ کړل. د دې نه وروسته موږ تاسو راځو رن. په دې معنی چې دا سکینینګ رن کړ. دا به خپل سکینینګ د سٹارټ نه تر انډه پورې یا کوم هغه چې موږ تاسو ورته وښودل پورټونه ټول به مکمل سرچ کړي وبې ګوري. د دې نه وروسته موږ تاسو ته فیډبیک راکوي. موږ تاسو که چیرې لاب ته راشو موږ دلته ویلي وو چې دا ټول مو کار وکړه. بیسایډ آف ان ماپ موږ تاسو مختلف سکنر لرو چې سرچ سپورټ سکن په وسیله مو ټول ولیدل چې څومره سکنر وو. د هغه څخه یو سکنر موږ تاسو ټارګټ وګرځولو. هغه ته مو انټرفیس سیټ که. پورټ مو ورته سیټ که. ریموټ هاسټونه رینج د هاسټو چې کوم هغه مو ورته سیټ که او داسې تھریډ مو ورته سیټ که. دې نه وروسته مو اټاک رن که. اوس به دوی موږ تاسو ته مختلف پورټونه وښیي. موږ له هغه څخه غواړو چې ټي سی پي اوپن پورټ وښیو. ټي سی پي پورټونه سیټ کوو. ویې ګورو چې څه همکاري موږ سره کولی شي. یو ځل ګورو چې دا تکمیل شي او بالغو بیا موږ تاسو ټي سی پي سکان سرته رسوو. وینډوز سرور ران ده او څه وخت نیسي ځکه چې رینج مو ورته ټاکلی ده. موږ تاسو به اوس بېرته راوګرځېږو. ټي سی پي پورټونه چې کوم موږ تاسو دې سکان کې وښودل یو کې 115 باندې په دې بل 12 موږ ټارګټ 12 ده. 115 119 دا دوه پورټونه آن دي. وګورئ موږ تاسو ویلي ټي سی پي اوپن دي. موږ اوس راځو ټي سی پي سکان هم سرته رسوو. راځو لیکو چې باک او دې نه وروسته موږ تاسو لیکو چې یوز او سکن موږ دا ور استعمالوو سکنر. ښه زه ور لازمه سرچ پورټ سکان. ښه دا موږ تاسو څنګه سرته ورسوو. اوس راځو ټي سی پي مشخص ټي سی پي غواړو. ټي سی پي اړوند موږ تاسو سرچ ورسوو. سو ایم یوز اکسیلري او د اکسیلري وروسته موږ تاسو سکنر. سکنر نه وروسته پورټ سکن. پورټ سکن نه وروسته موږ تاسو ټي سی پي غواړو رن کړو. ټي سی پي مو رن کړل. موږ تاسو مخکې مختلف ډوله تقریبا پورټونه مشخص کړل. تھریډ مو مشخص کړل. دا ورې ضرورت نشته چې موږ ورته مشخص کړو. موږ یو کمانډ لرو هاسټ ډاش آر په غټو. دا به موږ تاسو ته هغه څه چې ډیټابیس کې د اړوند مختلف ریکویسټونه هغه به دوی خپل اتوماتیکلی راواخلي. دا به انټر کړو. وګورئ موږ تاسو ته مکمل چې څه هغه و دا به ځان سره واخلي. دې نه وروسته موږ تاسو فقط چې ورته مشخص کوو زموږ تاسو به هغه آر هاسټ وي. آر هاسټ دلته وګورئ موږ تاسو زیات دي مختلف دي. موږ راځو یو آر هاسټ دا ورته مشخص کوو یا هم رینج یا یو دانه ورته مشخص کوو. دلته وګورئ زموږ تاسو دا کمانډ ده. موږ تاسو دلته راځو دا خو مو خلاص که. دې نه وروسته موږ تاسو اکسیلري ټي سی پي رن که. ټي سی پي نه وروسته ټارګټ آی پي ورکوو او رن کوو. نو زه راځم آر هاسټ یو ورکوم 192 188 92.12 دا زموږ ټارګټ ده. او چې کله مو آر هاسټ سیټ که وبخئ سیټ آر هاسټ 192 188 92.12 آر هاسټ سیټ شو. دې نه وروسته موږ ډایرکټ اټاک رن کوو. وګورئ دا موږ تاسو ته ډایرکټ هغه کوم مشخص ټي سی پي برخه کې چې کوم پورټونه اوپن دي د ترڅنګ چې څومره ریلیټډ په ټارګټ کې زموږ تاسو ټي سی پي پورټونه دا به ټول رن کړي. تاسو وګورئ موږ تاسو ته دا ځلې 1 2 3 4 یو پورټ لا نور هم اضافه شو چې ټي سی پي اړوند 119 15915 545 115 دغه موږ تاسو ته مشخص چې کوم اوپن پورټونه ټي سی پي برخه کې موږ تاسو داسې ډي پي موږ تاسو کولی شو مختلف نور هم کولی شو. موږ تاسو ورآل معرفت دی هغه سره راکوو. راځو د خپل لاب اخرین برخه چې کوم استعمالیږي هغه دا ده چې څنګه کولی شو اکټیو هاسټ معلوم کو او داسې ټارګټ اپریټنګ سیسټم مشخص کو
دې لپاره موږ یو بل سکنر لرو په نوم د SMB ورژن په نوم دا رن کوو او دغه نه وروسته موږ تاسو رینج ورته ټاکو رینج د IP ادرس او 3 ورته ټاکو او رن کوي نو زه بیا راځم باک کېږم باک او بیا مثال سرچ پورت سکن تاسو ډایرکټ هم رن کولی شئ په خاطر چې تاسو ته کنسپټ دلته موږ تاسو وګورو یو بل سکنر چې لرو هغه SMB په نوم سکنر ده وګورو چې دلته کوم ځای کې ده SMB ښه څنګه پیدا نه کړ راځو ډایرکټ یوز کوو یوز اکسلري او دین وروسته موږ تاسو سکنر نه وروسته موږ تاسو پورت سکن فکر نه کوم پورت سکني یو ځل ګورو چې کمانډ غلط نشي اها SMB ده موږ تاسو ته ځل پورت سکن نه کوو SMB اوهو او د SMB نه وروسته موږ تاسو مختلف کمانډونه د برخه کې لرو موږ وایو چې SMB ورژن لیکو دا څو ګورې موږ تاسو کمانډ چې لرو SMB انډرسکور ورژن څخه استفاده کوو SMB انډرسکور ورژن انټر کوئ دا هم چې کله سیټ که موږ تاسو راځو دې لپاره آر هاست ټاکو سیټ آر هاست زموږ چې کوم ده 192.168 92.0 نه تر یا 15 نه واخله تر 14 پورې چې 0 شي او د دې نه وروسته آر هاست مو چې کله تعین کړه راځو یو 3 ډم ورته ټاکو سیټ 3 مثال 12 ټاکو او 3 ډم وټاکل شو آر هاست مو ټاکل شو راځو اوس دا رن کوو وګورئ موږ تاسو ته ډایرکټ یو دانه چې وښودلو 192.168 هاست از رننګ هاست در حالت د رننګ کې ده موږ تاسو دا وښودل چې هاست فعلا اپ ده او هاست چې کوم د وینډوز 2016 سټانډرډ ده د هغه ورژن د بلټن او د نیم ده یې ترڅنګ موږ تاسو کچېرې بل اپریټینګ سیستم اوپن ولرو یا د دې رینج کې 1200 د هغه تر مابین کې بل د غاړو معلومات داسې بل څومره اپریټینګ سیستم ولرو موږ تاسو دلته ریزلټ راکوي دا اوس موږ تاسو د سکینینګ برخه ان شاء الله سکینینګ برخه کې به څه نه پاتې راتلونکي برخه انومریشن لرو انومریشن نه وروسته موږ تاسو ولنربلټي ټاپ لو لیول وایو او دغه نه وروسته ان شاء الله موږ تاسو ټارګټ لاسته راوړلو باندې کار کوو چې مستقیم یو کنټرول لاسته راوړو دا اوس موږ تاسو مربوط لیکچر که بیا هم څه مشکل کوم برخه کې ستونزې موږ سره د واتس اپ او ټلګرام او یوټیوب کمنټ له طریقه شیر کړئ